په پیل کې د خبرونو سرټکي. د قطر او د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا د مولوي خلیل الرحمن حقانی د شهادت غندنه. د کابل 5 روغتونونو ته د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته 14 ماشومانو معرفي کول. او د ترکیې د خیریه مؤسسو سره د ریاست الوزرا د دفتر د سیاسي مرستیال لیدنه. د یو مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د لندۍ 22مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارات هویان مولوي ذبیح الله مجاهد د تعزیت پیغام په خپرولو سره ویلي چې الحاج خلیل الرحمن حقانی پرون د خوارجو په یوه ځوان مردانه برید کې په شهادت ورسید. اسلامي امارات په دغه پیغام کې د مرحوم حقانی شهادت د اسلامي امارات مجاهدینو کورنۍ او ټولو افغانانو لپاره یوه ستره ضایعه بللې. په یاد پیغام کې ویل شوي چې دا ډول بزدلانه عمل نسي کولی د مسلمانانو ارادې کمزورې کړي او یا د مستحکم اسلامي نظام په وړاندې د دسیسه جوړونکو کوم هدف ترسره کړي، بلکې داسې بزدلانه عمل د اسلام او دین د دشمنانو مخ توروي او د هغوی د شومو ارادو څرګندونه کوي. افغاني سره میاشته ټولنه وایي چې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 14 ماشومانې د درملنې لپاره په کابل کې 15 روغتونونو ته معرفي کړي دي. د یادونې وړ ده چې د یادو ناروغانو ماشومانو د درملنې لګښت د افغاني سره میاشتې له لوري ورکول کیږي. مننه چې راسره اسپا یو بل خبر کې د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزني په ګیلان او مقر ولسوالیو کې د 4,908,000 افغانیو په لګښت د اوبو د 2 کوچنیو بندونو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د اوبو دغه بندونه په ټولیزه توګه د 9,200 متره مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا لري. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د سمنګان ولایت په خرم او سارباغ ولسوالۍ کې د څه باندې 25 میلیونه افغانیو په ارزښت د 15 پروژو چارې پیل شوي. د یاد وزارت په وینا په دې پروژو کې د کلیوالي سړکونو، پلچکونو، د محافظوي دیوالونو او د اوبو لګولو یو کانال جوړول شامل دي. او په پای کې د ترکیې هیواد د خیریه بنسټونو استازو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنې کې افغانستان کې د ښوونیزو بنسټونو، جوماتونو رغولو، د پاکو اوبو رسولو او د بېوزله افغانانو د لاسنیوي په برخو کې د پروژو پلي کولو ته چمتووالی ښودلی. د یادو بنسټونو استازو ویلي افغانستان کې د امن په راتګ سره د کار او پانګونې ښه زمینه برابره شوي چې باید ګټه ترې واخیستل شي. دغه راز دې لیدنه کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د کابل او استانبول اړیکې ګټورې بللي او د ترکیې خیریه بنسټونو ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا او مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.